السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله، یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، په ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې په 2 منټه کې خپل موبایل چیک کړئ چې آیا هیک ده او که نه ده. مطلب اکثر زمونږ موبایل کې داسې ایپس څوک انسټال کړي چې زمونږ ډیټا، زمونږ کوم تصویران، ویډیوز، عکسونه، هر څه چې دي هغه لیک کیدی شي، زمونږ موبایل نه ډیټا چې دا هغه بهر ته وتلی شي. نو تاسو دغه څنګه چیک کولی شئ آیا زمونږ موبایل هم هیک دی او که نه دی. داسې ایپس وي هغوی انسټال کړي، هیډن یې کړي، نو موږ ته بیا پته نه لګي، موږ پرې نه پوهېږو. خو شته داسې ایپس ډېر زیات چې زمونږ موبایل هیک کولی شي. نو قدرمنو، دغه یو سیټینګ درته راښایم، لازمي خپل په موبایل کې وګورئ. ویډیو ته د تګ نه مخکې وړوکی شنرس دی، که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېدنې لپاره به دغه اپلیکیشن تاسو ډسکرپشن نه خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ. سمپل کلم چې راډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دا به دې ځینې تاسو نه یو پرمیشن غواړي، پرمیشن به ډیله ورکړئ، دا به تاسو اکسپټ کړئ. ټیک ده. واس دلته کې به تاسو له دا ټوټل ایپس چې دي هغه به چیک کړي. دا وګورئ دلته کې وارننګ دی، سیف دی او تھریډ دی. اوس که ستاسو موبایل کې چېرته کې خطره وي، صحیح ده، سکین شي ټوټل، که سیف وي خو ټیک ده، محفوظ دی. که وارننګ وي نو تاسو له به یې وارننګ راکړئ چې مطلب خطره درته شته دی. یا تھریډ وي نو دا ده چې ستاسو موبایل خطره کې دی، داسې ایپس پکې انسټال دي چې هغه ستاسو ډیټا، ستاسو ویډیوز، ستاسو عکسونه، ستاسو آډیو یا نور څه ډاکومنټس وغیره چې دي هغه لیک کولو کوشش کوي. مطلب چا پکې دغه ایپ انسټال کړی وي، خپل لاګین یې پکې کړی وي، ایپ یې هیډن کړی وي، نو موږ ته خو پته نه لګي، یا موږ له څوک لینک را سینډ کړي چې باید دا لینک باندې کلیک وکړو، نو هغې سره هم زموږ ډیټا چې دا هغه لیک کېدلی شي. نو دا وګورئ دلته کې فایروال انډرایډ ما له یو څه هغه سره واخیستل، کم نه چې زما موبایل ته تھریډ دی. ټیک ده. نو دغه شانتې تاسو خپل موبایل کې هم دا ایپ یو پیره لازمي انسټال کړئ، خپل موبایل پې چیک کړئ، هسې نه وروسته پې بیا ستومانه یې. نو قدرمنو، دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي به مې وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای